شعر او شاعري هغه هنر او پنځونه ده چې یوازې د ګوتو په شمېر کسان ترې برخمن دي. که راځې وطن د ژیړو ګلو باغ دی، که راځې وطن د ژیړو ګلو باغ دی، دلته بیا نوی د سولې بل چراغ دی. ما ته یې کنیزه کې ګلاب راوړی واه واه، ما ته یې کلیزه کې ګلاب راوړی واه واه، ګل سره یې عکس د یوه ځوان راوړی غرق شوم. زلفی آننگی او ستا رخسار توبه توبه، زلفی آننگی او ستا رخسار توبه توبه، زه یې کړم ستی یمه بیمار توبه توبه. زه بېوسه یم تعلیم ته وس مې نشته، تشویق او تسلۍ هېڅ کس مې نشته. زه به څنګه د تعلیم او د هنر شم، زه به څنګه دې حالاتو نه بهر شم. مور او پلار هم رانه تا واخیستل خدایه. دا د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د یوه ځوان د نوي ژوند پیل مراسمو فرهنګي او ادبي بڼه خپله کړې. د مشاعرې جوړونکي وایي موخه یې له دې ادبي بانډار څخه په ودونو کې د شعر او شاعرۍ دودول دي. دوی په نورو ځوانانو هم غږ کوي چې خپلو خوښیو کې د ادبي بانډارونه جوړ کړي. هدف او مقصد د دغه ادبي مشاعرې او د علماء کرام حضور او هغه مسؤلین حضرات یا د هغوی تقاریر یا د هغوی ویناوي او دغه رقم ادبي مشاعرې په دې لحاظ چې هغه مخکینی موسیقي مراسم په دغه حالاتو الله تعالی را تبدیل کړل. دا د نظام او د امارت اسلامي د برکته چې خلک دې ته متوجه شي چې هغه دودیز مراسمونه او یا د کوزدې مراسم ټول په هغه شرعي اصولو مطابق ترسره شي. په دې کې به د الله رب العزت هم رضایت حاصل کو او هم به د خپل وطنوال او هیوادوالو شوق او مینه دې ته راسي چې آینده د خپل دودیز مراسمونه په داسې توګه سرته ورسوي. بلخي شاعران خوښ دي چې د یوې ادبي ناستې په لړ کې دا ځل د خپلو پنځونو خواږه پر مخاطبینو اوروي. دوی له مسؤلینو غواړي چې کله ناکله دې ورته د مشاعرو تابع هم ونیسي. مخکې به چې و خلکو په ودونو کې ساز او سرود غږوو، خو اوس زه ډېر خوشحاله یم چې داسې غونډې یا ودونه نیول کېږي او خپل شعرونه پکې وایي او ترنمونه پکې وایي. زه ډېر خوشحاله یم چې دغسې غونډې موږ ته ونیسي او دغسې زمینې موږ ته مساعده کړي چې موږ پکې غونډې ونیسو او خپل شاعران راوبلو او خپل شعرونه موږ ته ووایي. دا ډول مشاعرې د ځوانانو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ د یووالي او اتفاق سبب ګرځي. هغه واټنونه چې کوم د ځوانانو ترمنځ رامنځته شوي دي هغه له منځه وړي. نو پخوا به داسې مشاعرو کې موږ کتل، داسې محفلونو کې به موږ کتله چې خلکو به پکې ساز سرود غږولو. اوس پکې مشاعرې کېږي چې بیرته دغه د شعر سره د خلکو مینه ښیي، هغه پښتو ادب بیرته راژوندی کېږي، هغه شعر و شاعري بیرته راژوندی کېږي. نو په همدغه تړاو باندې زموږ تمه او هیله له اطلاعات فرهنګ ریاست څخه هم همدغه ده چې نور ځوانان هم وهڅوي تر څو خپل په که غټې مشاعرې نه وي دغسې وړې وړې مشاعرې جوړې کړي په خپلو محفلونو کې، همدارنګه دغسې مشاعرې په لاره باندې واچوي. او د دې تر څنګ هغه دودیز مشاعرې چې موږ پخوا درلودلې، په نوي کال کې مو درلودلې یا اخترونو کې مشاعرې درلودلې، هغه مشاعرې هم بیرته راژوندۍ کړي تر څو هغه ځوانان بیرته له شعر او شاعرۍ سره اشنا شي. له دې ټولو سره بیا هم د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین شاعرانو او لیکوالانو ته د هر راز همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکوي. وای پلان لري چې د مشاعرو لړۍ تر ولسوالۍ پورې هم وغځوي. همانطور که میفهمین ولایت بلخ یکی از ولایت‌های تاریخی و باستانی و مهد تمدن و عرفان است که از گذشته‌های دور تا امروز شاعران و فرهنگیان شخصیت‌های علمی و فرهنگی را در دامان خود پرورانیده. البته خوشبختانه ما در ولایت بلخ همه ساله برنامه‌های مشاعره برگزار می‌کنیم. ما در طول سال بیشتر از 5 برنامه مشاعره برگزار می‌کنیم. البته در سال قبل ما برنامه‌های خوبی مشاعره داشتیم و این سال هم ما مشاعره برگزار کرده بودیم به همکاری ریاست محترم شاروالی و ما تصمیم داریم که مشاعره ها را ما از سطح شهر به ولسوالی ها بکشانیم، یعنی بتونیم که بخیر در هر ولسوالی هم ما برنامه‌های مشاعره برگزار بکنیم. البته در قسمت حمایت از شاعران و نویسندگان ما پیشنهاد را عنوان مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم به خاطر از اینکه بتونیم آثاری از اینا را به چاپ برسانیم و دیگه ما برنامه‌های مشاعره را برگزار می‌کنیم به همکاری نهادها، به همکاری انجمن‌ها و جمعی از شاعران و فرهنگیان. همچنان برنامه‌های رونمایی آثار شاعران و نویسنده‌ها را و همچنان از شخصیت‌های علمی و فرهنگی بزرگداشت صورت می‌گیرد از طرف اداره اطلاعات فرهنگ.
د هیواد په شمال زون کې بلخ هغه ولایت دی چې ام البلاد بلخ فکري بنسټ، بوختي ادبي او کلتوري مرکز، بلخ ادبي خوځښت، چهاربولک ادبي بهیر، انجمن نویسندگان بلخ او نور هغه بهیرونه دي چې پکې د سلګونو ځوانانو شعرونه، کرکټنې او اوریدو ته وړاندې کیږي. احمد الله ستانکزی، نوی افغانستان، بلخ، مزار شریف.